هغه د شوګر بیمار چې هغه دا ګڼي چې شوګر په ما کې بې انتها کمزوریانې راوستي دي. زه بار بار دا وایم چې موږ د شوګر نه موږ د لبلبې علاج کوو او زه د دغه ویډیو په وساطت سره ټولو ته دا ویل غواړم هغه د شوګر بیماران چې هغه دا وایي زه خپله لبلبه ټیکول غواړم او د شوګر سره لګېدلي کومې نقصانات ماته ملو شوي دي زه هغه ټیکول غواړم. د هغې دپاره صرف واحد لاره هومیوپیتي ده او بیا بالخصوص په حیدر مومند اسپتال پېښور کې د بهر ملک څه داسې خاص میډیسنز او د هغې نه چې کوم بهترین فارمولیشن موږ کړی دی لکه ډي ایم کیو په نوم باندې موږ یو ډېر بهترین فارمولیشن کړی دی، ډي ایم 1 په نوم باندې یو ډېر بهترین فارمولیشن موږ کړی دی، د ډي ایم 1 ام په نوم باندې موږ یو ښکلی فارمولیشن کړی دی او په دې کې داسې د علاماتو مطابق موږ یو داسې د دوایي انتخاب کوو چې یو میاشت دوایانې د شوګر بیمار استعمال کی هغه ته په خپله باندې دا پته لګېږي چې مخکې مې د شوګر علاج کولو ما کې دا حالاتو، نن د شوګر علاج کومه ما کې ډېره بهتري راغلې ده. که هغه نارینه دي په خپل ځان باندې پوهېږي او که هغه زنانه دي په خپل ځان باندې پوهېږي او که چېرې په ځوان کل کې چاته شوګر لګېدلی دی ټایپ 1 دی ټایپ 2 دی علاج ډېر زیات اسان دی خو که چېرې تاسو ټایم ورکړلو او په صحیح توګه باندې تاسو علاج وکړلو هغه ځای کې تاسو ته دا ویلی کېږي چې ټول عمر به د شوګر علاج نه پرېږدئ. موږ درته دا وایو که چېرې څوک انسولین لګوي که موږ به 6 میاشتې علاج وکړي. که چېرې یو کس انسولین نه لګوي او صرف په میډیسن باندې دی نو 3 میاشتې به زموږ علاج کوي. د هغې نه بعد به نه زموږ دوایانې خوري نه به د بل چا دوایانې خوري. الحمدلله د هغې شوګر به هم نارمل وي او د هغې په وجود کې چې کومې مسلې دي هغه به انشاءالله زموږ د دوایانو د 15 ورځو استعمال سره د هغې مکمل نارمل وي.